بس دا تیمون وکسا د دغه د خدای لاس راغو د بلې د یو مسلمان لاس راغلو دا سره بالکل بالکل دغه څه دا سره غوښه بچونو وکسا دا تا رزق څوک ورکوي فلورګه دنیا نه رسخات شو په دا باندې لشکې وړي تاسو بچار دی لشکې انسانیت بچار دی یکی مرا سمیر دا شاړو کې چې ریاست امیر امن درنه غوړي د خدای په خاطر میر امن درنه غوړي د کور صدر نه غوړي نه بچا درنه غوړي میر امن درنه غوړي دا وړي کې بچو نو دا چا ته پوتو د الله اله اسرادو سره مستای دا ظالم حکومت ته ظالم حکومت دا شعر ول نشته بس دلته دا غړاګي وکړه دا تاسو بچار دی د خدای نه یره درواله خدای نه دا خوړی نشته د ظالم حکومت څخه ځای ګڼ کا حکومت ته ذلیل وسیولا مملونه پسټ شاه فیضل د کټ نه ملي پسند نه رښتیا ना पटी دا د قرآن حافظ دی دا د ویشتنه کامل دی یا د خپل سینه کې د الله غوندې کلام یې دی د قرآن حافظ دی نن یتیمه بال بچې پوته شوې د الله نه لشکې ویره او خوف بچار دی باز گڑی گای باز خپې سه بلاشوي اغه واخره سپریت وی چې سپریت دتا خپل انصاف نه ملاو شو وګورئ دا وړي کیونه پوتې قرآن حفظو ګاډي وګړولا اربانا وګړولا او پیلو و خرطو دغه بل بچ پر ورش وې پکو نو وګورئ خلکا زه بلا پرتا دغه مسلمانانو د لوسه چې دا ظلم حکومت لګیا دا جبروت تا توغوت تا ظلم لګیا دا په دنیا شه دا بچونه باندې ظلم شام خوشو کورا کوي کشمیر شکورا کوي او د پاکستان بچونه چې دنیا ته خوش کورا کیږي داسې زه بلا اچا ولادا او په وینې سیر پرتا او پراکټه او په داسګي وشته دغه مسلمانانو حکومت شه او دا میز ریاست ته او دا د میز حکومت ته او دا د میز امارات ته او دا د پښتنې وطن د خالي پښتون سټيري او جبلري الله نو یې را نشته چیرې خدای الله د افغانستان غند نظام داز اورولې د قرآن نظام چې د مسلمان وینې پاته کېږي نن تڼه خل ډارېږي نن دفاع خل ډارېږي نن وزیر اعظم ډارېږي نن میجر کرنل ډارېږي نن ملا ډارېږي نن صاحب ډارېږي وا خلق چې قرآن پر لوس نیولې دي چې الله خاطر کې قرآن مظلوم دا قرآن تروشي او قرآن نظام جاری کړي چې دا پته ولګي چې دا وینه ویلې تهږي دا بچون ویلې یتیمون کېږي دا شزه ویلې کونډېږي دا مای دې ویلې بریې بیرېږي نن مشتل تزامیا نرسي نن مشتر ریاست خلق نرسي او یو خلق ورويه د مر ظلم لګیا دا د قرآن حافظ دا او وشته د ظلم سره ونن یې څنګه وزن چې گئی کشمیر باندې په فلسطین ما جوړي الله خاطر وکي اوله په خپل زونه جوړه وکي کچره ته په دغه نو جوړل هر کیر ته داسې لاش نه وځي دا ظلم راګیا دا د فاده د انتظامیه د ریاست دغه ظلم لګیا کړه دا اخر ویل دا سن کې قرآن نظام د جاری شي قرآن ته د غوړک شېر دي قصاص ته جاری شي چنن خلک په دغه 10 چوک شه په پنسیه وا او کاذب و حساس په جاری ونل و دا نظام نو او پولیس ور راو د انتظامیه او تړن دوران و تمړه دلا او طالبان و تمړه دلا او ملانت و تمړه دلا نه خفیده تو مړه دلا نه صاحب تو مړه دلا او د حکومت اسټابلیشمنت نو تمړه دلا څنګه پوتې نشي دا بچون ته وګوري الله خاطر وکي اخر ظلم دا د خپل رېډي چلاوله
نن وګوره پرېت ته دی بل بچې ته رزق ته به پکړ دا قرآن حافظ ده الله پښتیو له پوتاش والا حضور غفل مجال مؤمنو كرجل واحد ان اشتكى انه اشتكى كله كعربستان से दी का अफगानिस्तान से दी का ईरान से दी का तेहरान से दी मोमेन ये कास्ता ये वजीद ये दा че сар ये खुजेरी वजीद ये खुजेरी लॉस ये खुजेरी पशे खुजेरी जड़ी ये खुजेरी पता हो जोड़ी पता के यतीमों حضور فرمائے جانا وکفل الیتیم هاتین فی الجنہ زود یتیمون کفالات کوین کا مو سره په جنات سے داسي دا ايري وړي کې ته ورکاو ايري پېژي څه کو ویدا دغه دای دغه دی سمه دغه دای پیر په لایم بیا دا ته مونږ دا ورسره وی چې موږ ریاست یو ویني چې موږ دا ظلم کی دا چې موږ دا ورسره ونو اګه نه بعد دا بل بچا د خدای دوه میشتو سره دغه سره ټول کلی قوم ته د بار ملګری ته ټول ته میشتول کای چې شیم د څه په خلاص سره امداد سره وکیا ډیر غریب پړای دا وامه خبره دغه دوه چې میش کلی شه ډیره بدامنی لګیا دو خاص کر د میش په کلی شه د دویله سه مالکونه ته میشتول کای چې په د کلی قوم زړه وخوري سوال د تکایو ملکونه و مشرونه توسه د میش مشرونه وسته دبل بچی چې د کریمیږي دغه ذمہ دار توسه وسته توسه به زو بیر کایه ټول مشرونه بند میش راخ کای په دویله سره په ورځ د قیامت والا مشرون د میش د سر ګلون دی میش ګاډ ور نشي ځګه دای ون ګاډ ور الفاظ کاو خو سوال وتا کاو چې و مشرونه په کلی کوم زړه وخوري و چې خوري نه کنه داسې خنه جنگي په دکلی شو وخلی چې سرنګ زړه غوړي ځکه چې موکل نشا وخستا د موکل تماشا وخستا ارنه منمر دوړي د مو په کلی شل لګیا دي مشر تاسو د سوال کوم چې په دکلی کوم د زړه وخوري وارنه منله په د مو په کلی کوم شل لګیا دو تاسو مردونه بوتل د شنکینن صاحب شي بوتل په لښه وخستي و زړنګ پنګ سره روان وي و په بریده روان وي په بوتل وتري 32 بوتل بل ورځ موټه لکړي دي 32 بوتل موټه ویل یار نه به چې مشاري کوي نشي به دا وړ کی چې د زونی نمړای دا ویل مړای دغه نشه نه مړای سالر 15 کا سونه زونی نمړ کړ او دغه نه مړ کړ چې دا نشه پېښه ته د غاټه بوتل ول لګیا بوتل یې په سره ډولې وړانګ پنګ سره روان وي میر سوال کای مشرونه ته چې زړه د پوخري په دا حساب نه ورکتام دی وکړو او چې رکتام یې ونشي تبوی لګیا د میش پکلی شه صحیح شو نشته وړ کی